دوستانو سلامونه او نیکی هیلې لرم. تاسو پښتون ورلد چینل کې تاسو ته هرکلی وایم. د پښتون ورلد چینل له اړخه تاسو ته دا یو ویډیو په پښتو کې وړاندې کوم. په دې کې به تاسو ته ډېر معلوماتي پروګرامونه درښایم. نو امید لرم چې دا چینل به تاسو خوښ کړي او دا چینل خوښ کړي، دا چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان هم دباو کړئ چې هر نوی ویډیو چې کومه خرجوم هغه تاسو ته ملاویږي. نو تاسو د خپل موبایل نه که چېرته خپل ویډیوز یا ګانې یا تاسو خصوصي ویډیوګانې د واده څه پروګرامونه یا د نور ډاکومنټس یا ویډیوګانې هغه تاسو خپل یو اس بي ته اچول غواړئ، نو بعضې موبایل ته ډایرکټ خو یو اس بي لګي نه. نو یو اس بي دپاره لګېدو دپاره هغې ته یو شی وایي چې هغې ته او ټي جي وایي او دا دی تاسو ته درښایم. دا وګورئ، دې ته کنیکټر هم ویلی شي. نو دا کنیکټر په ذریعه باندې به دا به تاسو چارجینګ سلاټ کې ولګوئ او د هغه به یو اس بي سره کنیکټ کړئ او د یو اس بي نه به د موبایل نه به خپل انډرایډ موبایل نه خپلې ګانې یو اس بي ته واچوئ یا ویډیوګانې یا نور څه چې کوم ضروري ستاسو د هغه دا دواړه به دلته کنیکټ کېږي. بیا به هغه موبایل کې لګي او موبایل نه به کوي. خو لیکن بعد دې کې مسله ده، بعضې موبایل داسې دي چې هغه د دې د لګېدو باوجود بیا تاسو ته په میموري کې د یو اس بي نه ښایي. مطلب خپل ایس ډي کارډ والا میموري به درته ښایي، میموري کارډ والا میموري به درته ښایي، خپله بلټن کومه میموري چې راځي د موبایل هغه به درته ښایي، خو دا راته نه ښایي. دا مسلې زیاتره په اوپو موبایلز کې دي، په ایچ ټي سي کې دي، په آیفون کې دي. د هغې دپاره څه مسله پریشانۍ نه ده. تاسو به لاړ شئ سیټینګ ته، د اوپو موبایل چې څومره موبایل دی په هغې کې به سیټینګ ته لاړ شئ. سیټینګ کې به بیا لاندې کته راشئ، به تاسو ښیم موبایل کې هغه به تاسو وګورئ. د سیټینګ نه به بیا تاسو لاړ شئ اډیشنل سیټینګ، اډیشنل سیټینګ کې به بیا کته راشئ، هغې ته او ټي جي وایي، او ټي جي به آن کړئ. او ټي جي چې آن کړه نو بیا به تاسو یو اس بي بیا ښایي په میموري کې. بیا به د درې موبایلګانې کوي، میموري کارډ پکې میموري کارډ به درته هم ښایي، یو اس بي به درته هم ښایي، میموري د موبایل په خپل میموري ته هم ښایي. نو هغې نه بعد بیا د خپل موبایل نه خپل یو اس بي ته چې څه اچول غواړئ هغه تاسو ته په اسانه اچول شي. نو دا کنیکټر د یو اس بي ضرورت تاسو سره دی. د دې دوه شیانو نه بعد دا په موبایل کې بیا کنیکټ کړئ. د هغې نه بعد که بیا نه ښایي ته ډایرکټ په فایل منیجر ته لاړ شئ. که په فایل منیجر کې درته بیا نه ښایي نو ډایرکټ به بیا لاړ شئ سیټینګ ته، او سیټینګ نه دا طریقه درته ښیم، دا طریقه اوس وګورئ. او امید لرم چې تاسو به دا ویډیو ډېره زیاته خوښه شي. او که ویډیو چېرې خوښه شوه نو لایک یې کړئ، خو دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دا نوی چینل دی چې دی درته خپلې غنټې او خپل واچ ټایم پوره کړي او خپل سبسکرایبر 1000 پوره کړي. نو امید لرم چې تاسو به زموږ سره مکمل تعاون وکړئ. نو دی چې زه مخکې وړاندې تاسو ته د دې ویډیو متعلق نور معلومات درکوم. نو دوستانو راځئ چې په موبایل باندې تاسو سره وړاندې ویډیو نوره وښیم. د ټول نه مخکې تاسو به راشئ دلته خپل فایل منیجر به وګورئ. فایل منیجر چې تاسو په کوم ځای کې یې هغې ته به لاړ شئ او خپله میموري چیک کړئ. دا زما موبایل کې دا فایل منیجر دی. دا فایل منیجر چې دی دا تاسو چیک کړئ. دا زه اوس کولاوم، دا ما کولاو کو. دی اوس ما ته دلته کې دوه سټوریج ښایي. یو د فون سټوریج ښایي، د موبایل چې خپله کومه میموري ده هغه ما ته ښایي دا دی، او بیا راته ایس ډي کارډ یعنې میموري کارډ راته ښایي. میموري کارډ به دې کې لګېدل دی، دی ما ته یو اس بي نه ښایي. زه دې کې یو اس بي لګوم، تاسو وګورئ چې دی ما ته بیا ښایي که نه ښایي. دا اوس ما دې کې دا د یو اس بي ولګوله دې کنیکټر سره. جی ما یو اس بي ولګوله، خو چونکې دلته شو کوي نه. د چلو بیا راځئ واپس دې بیا دې فایل منیجر ته ځم، بیا یې چالو کومه دوباره، بیا یې درته ښیم، بیا هم نه ښایي. فون سټوریج ښایي، ایس ډي کارډ ښایي، دا یې لیکلي ایس ډي کارډ، بیا کلین سټوریج لاندې لیکلي دا ښایي درته. نو دې لپاره به زه څه وکړم، دې لپاره به زه لاړ شم واپس. زه به اوس راشم سیټینګ ته. دا زه رالم سیټینګ باندې ما سیټینګ کولاو کو. سیټینګ کې ورته زه به راشم اډیشنل سیټینګ ته. دا اوپو موبایل کې دا مسلې ډېرې دي، ایچ ټي سي کې دي، آیفون کې دي. دو ډایرکټ تا ته یو اس بي کنیکټر کې چې ولګئ ډایرکټ یې ته نه ښایي. نو ته به راشئ سیټینګ ته، سیټینګ نه به بیا راشئ دلته اډیشنل سیټینګ ته. دا دی اډیشنل سیټینګ. په دې اډیشنل سیټینګ باندې ما پریس کو، نو دا اوس تاسو ته د اډیشنل سیټینګ دننه کوم دغه چې دي هغه ښایي اپلی کوي. په دې کې به دا دی کته راشي، دا دي لیکلي او ټي جي کنیکشن. او ټي جي کنیکشن یې دا لیکلي، او دا بالکل د دې اخر نه لاندې بیک اپ نه بره او ټي جي کنیکشن لیکلی شوی دی، دا آف دی. دا به زه آن کړم. دا او ټي جي کنیکشن ما آن کو. اوس په دې تا ته دا دی کې یو اس بي ښایي. دا دی یو اس بي ما ته وګوره، تاسو کتی شئ. فون سټوریج راغی، ایس ډي کارډ راغی، او ټي جي راله، و درېونه سټوریج ما ته ښایي. نو دې سره اوس دا او ټي جي یعنې یو اس بي کې وګورم زما یو اس بي کې څه دي. دا یو اس بي ما کولاو کړه او ټي جي. دې کې اوس زما دا فولډرې دي، دا دوه درې فولډرې دي، او دا ډایرکټ ګانې پکې دي. دا وګورئ تاسو کتی شئ. نو دا د یو اس بي نه زه خپل موبایل ته اړولی شم، او د موبایل نه زه یو اس بي ته هم راوړلی شم. دا تاسو ته ما سمپل طریقه وښووه. بس فرض کړو زه د موبایل نه څنګه به دې یو اس بي ته یوه ګانه یا یو ویډیو څنګه زه راولم هغه تاسو ته ښیم. د ټول مخکې نه تاسو فایل منیجر ته لاړ شئ. فایل منیجر کې بیا ویډیو کلیک کوئ. ویډیو تاسو کلیک کړه. ویډیو کې زه اوس فرض کړو دا یو ویډیو د سر دا ویډیو چې کومه ده دا ویډیو ما سلیکټ کړه. نو دا به زه کاپي کړم. دا ما کاپي کړه. زه به واپس دلته راشم سلیکټ سټوریج نه، واپس دلته راشم بیک ته. د بیک نه به زه بیا او ټي جي ته راشم. د او ټي جي نه به زه دا بیا پیسټ کړم. دا به زه فرض کړو په دې ځای کې پیسټ کوم. زه به ډایرکټ پیسټ وم، هغه ویډیو زما د دې راغله. اوس تاسو ته وښیم چې کوم ځای ته راغله.
دا ویډیو زما راغله تاسو کتای شئ. نو دا بالکل اسانه طریقه ده. همدغه رنګې تاسو د دې فون سټوریج نه د فون نه خپلې ویډیوګانې یو ایس بي ته لیږلی شئ. هغه به هم دغه فایل منیجر ته لاړ شئ او د یو ایس بي ویډیو به سلیکټ کړئ او بیا کاپي کړئ او په دغه کې به پیسټ کړئ په موبایل کې. دوستانو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ډېره خوښه شوي او که دا ویډیو خوښه شي نو ویډیو ته لایک هم ورکړئ او شیر هم کوي په سوشل میډیا باندې. د دې نه غټه خبره دا ده چې لاول دا چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ورسره دباو کړئ. زه به تاسو ته داسې وړې معلوماتي پروګرامونه تاسو ته پیش کوم. انشاءالله تاسو به د هغې نه خوندونه اخلئ. امید لرم انشاءالله د نوې ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا وړاندې کېږم. د هغې پورې د الله په امان.